یو شی نه یې تیار پر وخت باندې ستا له لاسه پر ما هره ورځ ګرم ده هغه زه د یو ته ما یې لکه دې چې ټکان نه دي خوړلی دا یې څو چې ټکان وخوري ته ما پر دغو بیا څه غم دی کور یې بیا غم لړلی دی کوچنیان بغارې دي څه حال ته ما اورې لکه دا ګشه یوه ورځ نه دې نه دي چټک راکړه دا چټک مات راکړه ته ما اورې ته ما اورې لکه کراله دا چټک به در ماتوم وځه ستا زما ښه ورځ نه ده لیدلې یوه نه ده دوې نه دي ته ډېره پر سر راوبرېدې ستا له لاسه به زه هره ورځ السلام علیکم. وعلیکم السلام. شریف خانه تا بیا څه قیامت جوړ کړی دی وروره په کور کې د جنجال وي د زړای وي کیسه وه څه کیسه وه حاجي ظاهر صاحب دا خلک په دا نه دي خبر چې دغه روژه ده په یوه شي نه دي خبر دا خلک نه دا روژه یې کړه تا نیولې دی که بل چا نیولې دا روژه هر څوک نیسي خو یو ورځ به د دوی د کور شی نه ته زه وراسم هره ورځ ګورم اخر خو زه انسان یم زما تر اوسه خو هم دا هر څه ترږي نه موږ دی نه وایو چې ستا نه د روژه دا نور کور والا هم روژه نیولې ته دا ماشومان و دا زنانې څه کوي چې ډبه یې هره ورځ د شر جوړ کړی دا دغې نه سموږي نه شریف خانه ته روژې په سر نیول روژه دا نه ده چې له خوړو د خوله بنده سوه روژه دا ده چې ته د خلکو خدمت وکړې او دا د معافۍ میاشت ده دا د بخښنې میاشت ده پکار دی چې ته د دا کور باندې شفقت وکړې مهرباني ورسره وکړې او خدمت ورسره وکړې یو شی که بې ځایه وی خو تا به رااخیستی وی د دغه سره به د خدمت کړی وی دا زنانو باندې به د شفقت کړی وی زما پر خبرو سوچ وکړه صبر مه کار اخیستی و بیرته کور ماشین زړی कोरोना वायरस की वबा खतरनाक है आपका मिलाया हुआ सारिफ इस वक्त मसरूफ है बराए मेहरबानी कोरोना वायरस की वबा खतरनाक है आपका मिलाया हुआ सारिफ इस वक्त मसरूफ है बराए मेहरबानी कुछ देर बाद پرته که الو څه له ټلیفونه پرته کوې الو غږ وکړه خوش خو منه کلي اکشنیا خو ډېر نه زاړي ته خو لالا ته وایې چې درې لامې کټین در زما اتم دی منه نو ما خو به روزه اوس تا خو به نو پام راسره کوئ تا خو به لږ سوچ کوئ منه درسم درسم اوس صحیح دی در